Hi, my name is Mohammed. I'm from Pashto. په دې هیله چې تاسې ټول روغ او جوړ وئ. ګرانو زده کوونکو او ګرانو ملګرو، د انګلیسي ژبې لومړي لوست ته مو هرکلی کوو. په ننني لوست کې به English conversational sentences with Pashto translation تاسې ته وړاندې شي، چې په سکرین باندې به د پښتو او همدارنګه د انګلیسي رایټینګ سره هم تاسو ته ښکاري. په دې هیله چې تاسې به د ننني ټولګي څخه خوند واخلئ او په راتلونکو ټولګیو کې به هم له موږ سره یو ځای وئ. Let's start it. ګرانو ملګرو، په ننني لوست کې په family conversational sentences باندې پیل کوو. Answer and questions or questions and answer. How many people are there in your family? How many people are there in your family? تاسو کورنۍ کې څو کسان یاست؟ How many people are there in your family? تاسې په کورنۍ کې څو کسان یاست؟ There are 5 people in my family. موږ په کورنۍ کې 5 کسان یو. My father زما پلار، mother مور، brother ورور، sister خور and me او زه. زموږ کورنۍ 5 کسه ده، یا زموږ په کورنۍ کې 5 کسان اوسیږي. زما پلار، مور، ورور، خور او زه. Does your family live at city or village? Does your family live at city or village? آیا ستاسې کورنۍ په ښار کې اوسیږي او که په کلي کې؟ Does your family live at city or village? دا جمله که چیرې village د مخې n راغلی، دا به بیا د کوچني کرې دپاره استعمالیږي. یعنی دا جمله داسې هم ویلی شئ: Does your family live at city or in the village? خو دلته موږ شارټ کړې ده. We live at city. موږ په ښار کې اوسیږو. We live at city. موږ په ښار کې اوسیږو. Why not in village? Why not in village? یعنی ولې په ښار کې نه اوسیږئ؟ Why not in village? ولې په ښار کې نه اوسیږئ؟ What does your father do? پلار دې څه شی کوي؟ Why not in village? What does your father do? یعنی پلار دې څه شی کوي چې تاسې په کلي کې نه اوسیږئ او ښار مو خوښ کړی؟ My father is a doctor. زما پلار ډاکټر دی. He works at the local hospital. هغه په یوه سیمه ییز روغتون کې کار کوي. My father is a doctor. زما پلار ډاکټر دی. He works at a local hospital. هغه په یوه سیمه ییز روغتون کې کار کوي. How old is your mother? How old is your mother? ستا مور څو کلنه ده؟ یا How old is your brother? ستا ورور څو کلن دی؟ How old is your father? ستا پلار څو کلن دی؟ How old are you? ته څو کلن یې؟ خو دلته مونږ یوازې یوه جمله راوړې، د دې جملې نه داسې کولی شئ نورې جملې هم جوړې کړئ. How old is your mother? مور دې څو کلنه ده؟ She is 40 years old. هغه د 40 کالو ده. 1 year younger than my father. 1 year younger than my father. زما مور 40 کلنه ده او زما له پلار 1 کال کشره ده. یا 1 کال ځوانه ده، چې ځوانه شوه نو 1 کال نو کشره کیږي. Do you have any siblings in your family? Do you have any siblings in your family? آیا کورنۍ کې مو ماشومان شته؟ Siblings. Siblings ماشومانو ته کارول کیږي. When they are more than 2. کله چې له 2 نه زیات وي، تاسو کولی شئ چې siblings استعمال کړئ. Do you have any siblings? آیا کوم ماشومان مو په کورنۍ کې شته؟ آیا کورنۍ مو ماشومان لري؟ Yes. هو، بله. I have one brother. زه یو ورور لرم، احمد، چې هغه احمد دی. And sister Maria. او یوه خور چې ماریا ده.
Do your parents let you stay out? Do your parents stay late out late? Do your parent let you stay out late? یو ځل بیا Do your parents let you stay out late? آیا کورنۍ دې په بهر کې د ناوخت کې دو اجازه درکوي؟ یعنی کورنۍ دې د دې اجازه درکوي چې بهر تر ناوخته پاتې شي؟ Of course not. Of course not. البته چې نه. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. د دوی غوښتنه دا وي تر څو هره شپه له 10 بجو وړاندې کور ته لاړ شم. یا د دوی غوښتنه دا وي یا له ما پوښتي چې زه باید د شپې له 10 بجو وړاندې په کور کې وم یا کور ته ورسېږم. Right now. Okay. بله جمله Do you stay with your parents? Do you stay with your parents? آیا له خپل مور او پلار سره پاتې کېږي؟ Do you stay with your parents? دا جمله کې نورې جملې تاسې جوړولی شئ. Do you stay with your friends? آیا له ملګرو سره پاتې کېږي؟ Do you stay with your classmates? آیا د صنفیانو سره پاتې کېږي؟ نو دلته راځي right now. No. همدا اوس خو نه. But I used to. I used to جمله په داسې حال کې کارول کېږي چې کله ته په تیر کې یو کار کوې خو اوس نه. مثلا I was driver with an Arabic family. زه د یوه عربی فامیلی سره ډرایور وم. But not now. مګر اوس نه. صحیح ده؟ نو دلته به used to څنګه استعمالوي؟ I used to drive with an Arabic family. I used to. صحیح شو؟ Does your family usually have dinner together? Does your family usually have dinner together? آیا کورنۍ مو معمولا ماخوستن ډوډۍ یو ځای خورئ؟ Does your family usually have dinner together? آیا کورنۍ مو معمولا ماخوستن ډوډۍ یو ځای خورئ؟ Yes, we do. How? بله. My mom always prepares delicious meals for us. My mom always prepares. زما مور هر وخت یا ډیری وخت prepares تیاروي delicious meals خوندوره غذا یا ډوډۍ for us د موږ لپاره. دا و د نن ورځې درس. خو د جملو تکرار ته بغیر له پښتو ترانسلیشن یو ځل بیا ورګرځو. How many people are there in your family? There are 5 people in my family. My father, mother, brother, sister and me. Does your family live at city or village? We live at city. Why not in village? What does your father do? My father is a doctor. He works at a local hospital. How old is your mother? She is 40 years old, 1 year younger than my father. Do you have any siblings in your family? Yes, I have one brother, Ahmed, and a sister, Maria. Do your parents let you stay out late? Of course not. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. Do you stay with your parents? Right now, no. But I used to. Does your family usually have dinner together? Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us. Thank you for watching.